اخوونکو خدای په نامه السلام علیکم ګران زده کوونکو ښه راغلاست د حساب ریاضي درسونو ته. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او د ریاضي درسونه مو د لومړي سره درسره کتلي وي. ګران زده کوونکو که غواړئ په دې چینل کې نور درسونه هم درسره وګورئ، کوشش وکړئ چې په پلی لیست باندې پلی لیستو ته لاړ شئ، په دې چې تاسو نشئ کولی چې د چینل ته ننوځئ او درسونه مسلسل او د یو سر نه پیدا کړئ. نو کولی شئ چې اول په چینل باندې کلک وکړئ، بعد د هغې نه پلی لیستو باندې پلی لیستونه درته راځي په پښتو ژبه، په دري ژبه، په کومه ژبه چې غوښتل درسونه ووایي هغې ژبې کې درسره درسونو ته ادامه ورکړئ او انشاءالله حتما مثبته ګټه ترې اخلي. خو په دې شرط باندې چې قلم او کتابچه درسره وي، ټول درسونه اول منظم درسره وګورئ، بعد د هغې نه کوم کتابونه چې درسره وي هغه درسره حل کړئ، بعد د هغې نه تاسو به وګورئ چې ورځ په ورځ دا ویډیوګانې تاسو ته ډېره ګټه کوي. او هم داسې وکړئ چې ګران زده کوونکو دا ویډیوګانې کله در رسېږي کوشش وکړئ چې نور ملګرو ته یې ورسوئ تر څو چې په دې صدقې جاریه کې ټول سره شریک اوسو. ګران زده کوونکو موږ او تاسو راغلو د اشعار کسر باندې غږېدو او د هغې دوه عملیې چې جمع تفریق وو هغه م خلاص کړل. نن به راځو له خیره د اشعار کسرونو درېیمه عملیه به له خیره شروع کړو چې هغه د ضرب عملیه ده. پس موږ لیکو د عشري عددونو د ضرب عملیه. ضرب عملیه د ضرب عملیه ګران زده کوونکو موږ او تاسو سره رقم مخ ته بیایو لکه د تام عددونه، طبیعي عددونه غوندې. طبیعي عددونه چې سره رقم ضربه و دا هم ضربه و، یعنې داسې عددونه چې کله موږ ته راکول کېږي او موږ ته وایي ضرب یې کړه بدون د دا په نظر کې نه نیسو چې اعشاري لري که نه لري، راساً عددونه ضربه و. په آخر کې موږ د اعشاري رقمونو په تعداد په اساس د اعشاري علامات ځای انتخابوو. لکه سره رقم موږ ته سوال راکول کېږي ګران زده کوونکو، داسې ویل کېږي چې 2.3 ضرب شي د 1.2 سره، دا دواړه وایي ضرب کوي. نو تاسو به لیکئ 2.3 ضرب شي د 1.2 سره. ګران زده کوونکو په یاد وي دلته شرط دا نه ده چې تاسو اشعار علامه د اشعار لاندې ولیکئ، صحیح ده؟ هر چېرته چې ولیکئ مشکل نه ده، ساده به یې ضرب. اوس خو داسې به فکر کوئ چې اشعار علامه بیخي شته نه ده، نو راساً یې ضرب کوئ. 2 په 3 کې شپږ کېږي، 2 په 2 کې څلور کېږي. اوس یو خانه پرېږدئ ولې ضرب اندازه کېږي، 1 په 3 کې 3 ده او 1 په 2 کې 2 ده. اوس به یې سره رقم کوئ، جمع به یې کوئ، شپږ دلته ده او 3 3 اووه کېږي او دلته به څو لیکو 2 لیکو، صحیح شو؟ عدد هم 2 عدد ضرب شو. بعد د هغې نه څه کوو، څو اعشاري رقمونه لرو، یو دا 3 اعشاري رقم ده او یو 2 اعشاري رقم ده، 2 دانې لرو. نو عدد د دې خوا نه حساب کوئ چې څو دانې، یو 2 خانې دلته راځي، اعشاري علامه به دغلته کېدی. نو د دې سوال ځواب زموږ 2.6 شو، صحیح ده؟ یا همداسې موږ ته ویل کېږي چې 1.23 ضرب د 2.3 دا دواړه عددونه یو بل سره شی کوي، ضرب کوي. موږ لیکو چې 1.23 او لاندې عدد هم لیکو چې ضرب د 2.3، صحیح ده؟ ضرور نه ده چې اشعار د اشعار لاندې ولیکل شي. نو ضرب یې کوي، 3 په 3 کې 9، 3 په 2 کې شپږ، 3 په 1 کې 3. اوس به 2 ولیکئ، 2 په 3 کې شپږ، 2 په 2 کې څلور، 2 په 1 کې 2، داسې صحیح شو. نو اوس به یې راساً جمع کړئ، 9 به هلته راشي، شپږ و شپږ 12، یو اصل راځي او 3 و 4 اووه کېږي، اووه یو اته شو او دلته به ولیکو 2. نو موږ څو اعشاري رقمونه لرو دلته ګورو، 1 ده 2 ده 3 دانې لرو. نو موږ دلته 3 عدد حسابوو، 1 2 3. نو 3 دانې مې حساب کړه، عدد علامه اعشاري به دغلته ورته ولیکو او د دې عدد د حاصل ضرب همدغه شو، صحیح شو. بل عدد راکړي مثلا 0.2 ضربه ده د 0.002 سره، دا عدد موږ ته راکول کېږي او موږ ته وایي چې دا دواړه عددونه یو بل سره شی کوي، ضرب کوي. نو موږ تاسو ضربوو، لیکو 0.2 او لاندې به ورته ولیکو چې 0.002، صحیح شو. اوس به یې ضرب کوي، ساده 2 په 2 کې څلور کېږي، 2 په 0 کې 0 راځي، د 0 نو بعد د 0 نه دلته 0 0 شو، دا بل 0 هم چې ضرب کوي 0 0 کېږي او دا 0 هم چې ضرب کوي نو 0 0 کېږي، صحیح ده؟ نو اوس به یې جمع کوي ټول صفرونه، دا څلور دلته راکته کوي، دا راکته کوي 0، دا راکته کوي 0، دا راکته کېږي 0، دا راکته کېږي 0. اوس اعشاري رقمونه څو دانې دي، 1 2 3 4 دانې دي. نو څلور خانې اعشاري د خوا راځي، 1 2 3 4 اعشاري به دغلته ورته ولیکو. نو به ولیکو 0.00 څلور د دې سوال ځواب راغلی. زده کوونکو د دې سوال نه حل ته مثلا لیکو چې 4.2 ضرب د 12، صحیح ده؟ یو تام عدد ده. نو موږ لیکو 4.2 په خپله 12 به دلته ولیکو، ضرب به عادي کو، 2 په 2 کې 4، 2 په 4 کې 8، 1 په 2 کې 2 او 1 په 4 کې 4. اوس به یې جمع کړو، 4 دا کېږي، دا دواړه جمع شي 10 کېږي، یو اصل راځي سره جمع 15، یعنې 504. اوس څو رقم اعشاري موږ لرو، فقط یو برخه یو عدد لرو. نو یو عدد خوا به راشي دغلته به ولیکئ، سوال شو 50.4 د دې سوال ځواب راغلی، صحیح ده؟ همداسې ګران زده کوونکو 0.00 یو موږ ته راکول کېږي او ضرب د څو وایي، شلې کوي، په شلو کې ضرب کوي. نو موږ لیکو چې 0.001
اول د شل ورسره ضرب وو اول د صفر نوبت ده نو صفر ضرب کې صفر صفر په صفر کې صفر صفر په صفر کې صفر صفر په صفر کې صفر اوس د دوه نوبت راغی دوه په یو کې دوه په صفر کې صفر دوه په صفر کې صفر دوه په صفر کې صفر اوس به جمع کې دا جمع کې صفر راځي دا جمع کې دوه راځي دا جمع کې صفر راځي صفر صفر څو رقم راځي یو دوه درې رقم نو موږ درې رقم د دې حساب یو دوه درې دلته به ولیکو چې عدد دغه کې راځي یعنی موږ عدد دلته چې دا زموږ عدد یو خانه اشاری د لاسه ورکړه او صفر اشاره څو ځواب ده 202 ولې چې د خوا دا صفر معنا نه ورکړي او اخوا دا صفر معنا نه ورکړي او عدد دغه څنګه چې یو بل سره ضرب صحیح ده او بخیر د سره راځي چې صفر 2 لیکل کیږي صحیح ده همداسې ګرځنده کوونکی بل سوال ده چې 2.02 ضرب شي د 3.02 سره صحیح ده دا دواړه بل سره ضرب وو موږ تاسو د سره رقم ضرب لیکو چې 2.02 3.02 اوس به ضرب کوي راسن 2 په 2 کې سلور 2 په 0 کې 0 2 په 2 کې سلور په 2 کې 8 سلور په 0 کې 0 سلور په 2 کې 8 او 3 نو باشه 3 په 2 کې شپږ 3 په 0 کې 0 3 په 2 کې شپږ جمع به کې د سلور شو د جمع شي 8 شي د جمع کېږي لس کېږي صفر دلته یو دي سره جمع کې 9 او د شپږ سو عدد دي اشاری یو 2 3 نو یو 2 3 سلور دلته باشه اشاری ورکي او عددونه به ورسره شي ګرانده کوونکی یو خبره په یاد وي چې کله مونږه یو اشاری عدد ضربو یعنی لیکو چې د اشاری عدد ضرب په لس په توان د ان کې صحیح ده یعنی کله چې غواړو یو اشاری عدد په لس په توان د ان کې ضرب کو لس په توان د ان په دې معنی چې په لسو کې ضرب کو یا په سلو کې ضرب کو یا په زرو کې ضرب کو یا په لس زرو کې ضرب کو یعنی یو صفرونه ولري دې سره یا صفرو سره ضرب کو کله چې ګران زکونکو تاسو یو عدد ګورئ چې اشاری عدد ده او د لس په توان د ان یعنی سلیزو سره لسیزو سره ضربیږي نو دغه عدد د صفرونو په تعداد باندې اشاری خي خواته حرکت کوي یعنی سره رقم موږ تاسو ته یو عدد راکول شي چې 15.2 یو 3 او دلته موږ ته وایي چې سل په سلو سره ضرب کړي موږ تاسو کوو چې د صفر سلو څو صفر دي موږ ګورو چې 2 صفر دي نو 2 صفر لاړل او د اشاری علامه چې د 2 خانې د خي خواته حرکت وکړو نو 2 خانې یو 2 دغه طرف راغله موږ جواب لیکو چې 2 یا وبخې 15 2 یو اشاریه 3 د دې سوال شو ځواب شو صحیح ده یا موږ ته ویل کېږي 0.000002 صحیح ده دا موږ راخلو په لس زرو کې چیک کوو په لس زرو کې ضربو اوس دلته موږ ګورو چې د عدد سره رقم ضربېږي دلته ګورو چې څو علامې لري څو صفر دي یو 2 3 سلور نو سلور خانې اشاریه خو یو 2 3 سلور اشاریه دغلته راځي نو لیکو 0.2 داسې ضربېږي صحیح شو یا لیکل کېږي ګران زده کوونکو چې 0.02 ضرب د لس په توان د سلورو داسې موږ تاسو ویل کېږي ضرب لس په توان سلور ګران زده کوونکو دا معنا ورکوي چې یو د سلور صفر لري نو سلور صفر ځي ګران زده کوونکو سلور خانې اشاریه خوځي یو 2 3 سلور دلته لیکل کېږي نو 214 مکمل لیکل کېږي خلاص یا موږ ته ویل کېږي 0.3 ضرب کې د سلو سره یا زرو سره داسې نو موږ دلته ګورو چې اشاریه خانه یوه ده یعنی یو اشاریه رقم لري یو صفر لاړه اشاریه دلته راغله 3 په سلو کې 300 کېږي نو دلته 300 چیک کوو ځواب ورته لیکو یا لیکو چې 0.12 ضرب شي د زرو سره صحیح ده نو موږ وایو 2 اشاریه رقمونه لري 2 صفر ځي اشاریه دلته راغله لس په 1200 کې یو سلو شل کېږي او عدد زموږ چې کېږي لیکل کېږي صحیح ده همداسې موږ مثلا بل لیکو 0.2 یو 3 یو 15 ضرب لس په توان د څو ده 15 څو خانې لري 15 خانې راځي 15 صفر لاړل یو 2 3 سلور 15 اشاریه دلته راغله سلور 2 یو 3 یو 15 دغسې عدد موږ چې کوو بیا لیکو دلته همداسې 0.000003 وي او دلته موږ ته ویل کېږي چې لس په توان دی اتو کې ضرب کړي نو دا اته صفر دي ګران زده کوونکو او دلته موږ څو اشاري رقمونه لرو یو 2 3 سلور 15 شپږ لري نو شپږ په دې سره لاړ دوی پاتې شول دوی د درېو ته ورکړي درې ولیکئ او 2 صفر ورکړي نو 300 د سوال شو ځواب شو د خبرې ته هم متوجه اوسئ دا د اشار کسرونو ضرب ګران زده کوونکو هیله ده چې یو سم ترې زده کړي وي ښه وخت ولرئ په مخه